په واټساپ کې غټه ویډیو څنګه یو ملګري ته لیږلی شو. ښه راغلاست ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د واټساپ په باره کې یو څو ملګرو ما څخه پوښتنه کړې وه. وایي واټساپ کې موږ غټه ویډیو چې لیږو که نه، موږ غټه ویډیو نسو لیږلی، له 12 MB څخه غټه ویډیو موږ نسو لیږلی. نو دغه ملګرو یو څو ملګرو پوښتنه کړې وه چې دغه په اړه موږ ته یوه ویډیو جوړه کړه، څنګه کولی شو چې په دې کې غټه ویډیو ولیږو په واټساپ کې. نو نن راځئ دغه طریقه زده کوو، راځئ چې ویډیو شروع کوو. له ویډیو شروع کېدو دمخه که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل درته ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ، بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې وخت در ورسیږي. راځو د ویډیو په طرف باندې. ما ته ملګرو مسیجونه کړي وو، وایي په واټساپ کې موږ ته داسې یو طریقه راوښیه چې په واټساپ کې موږ غټه ویډیو ولیږو ملګري ته. موږ ډېر کوشش وکړو خو له 12 MB څخه غټه ویډیو موږ نشو لیږلی. نو دلته زه تاسو ته راځم او دلته په واټساپ کې ښیم چې کله موږ دلته اوس ویډیو چې لیږو که نه، له 12 MB څخه غټه ویډیو نشو لیږلی. اوس ګوره مثال دغه 30 MB ویډیو ده که نه، دلته ما ته ولیکل 12 MB چې څومره ویډیوګانې تاسو راواخلئ که نه، 12 MB څخه غټه ویډیو نشئ لیږلی. او دلته چې 12 MB کوم ځای پورې وي که نه، هغه ځای پورې تاسو ته ویډیو کټ کوي، نوره ویډیو نه لیږل کېږي، یعنې 12 MB ویډیو لیږل کېږي. نو د دې دا مشکل څنګه باید موږ تاسو حل کړو او غټه ویډیو ولیږو. نو د دې باره کې زه ټول معلومات درکوم. ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. اول خو تاسو که ستاسو سره غټه ویډیو وي که نه، 4 منټه 5 منټه ویډیو وي که نه، نو بیا تاسو د ویډیو سایز کم وي، تر 12 MB څخه کم وي، یا 14 یا 15 یا 12 MB وي که نه، نو هغه مو کمه لیږل کېږي. او که 10 سکنډه ویډیو هم که نه او 12 MB سایز ولري، نو بیا هم 10 سکنډه ویډیو الا بلا ولیږل سي. نو د دې د MB سر کار ده. نو کله 12 MB ویډیو وي که نه، نو 12 MB پورې ویډیو کټ کوي، نور که څومره 60 MB که 30 MB که نه، نور کټ کوي، 12 MB پورې ویډیو واټساپ لیږي. نو راځو اوس دغه څنګه مشکل حل کولی سو. زه راځم تاسو چې کله واټساپ څخه تاسو بهر وځئ او رابشئ مای فایل ته، یعنې هغه ته به راشئ دغه سټوریج او SD کارت ته. دغه ځای ته دا چې کله تاسو دا ځای راخلاص کړئ که نه، نو دلته به تاسو بیا هغه ویډیو انتخاب کړئ، کومه ویډیو چې تاسو لیږئ که نه. دلته کولی شئ تاسو یو فلم هم ولیږئ که نه، 1 GB ویډیو هم لیږئ او 500 MB ویډیو هم لیږلی شئ. نو په دې طریقې سره اوس تاسو ته طریقه درته ښیم. نو دلته تاسو ډېر ویډیوګانې هم لیږلی شئ. کله چې دلته تاسو ویډیو انتخاب کړله که نه، داسې لانګ پریس به وکړئ که نه، نو چې کله دغه ویډیو انتخاب کړئ، دلته به راسئ، په دې ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو په کمپریس باندې کلیک وکړئ، لاندې اخرنی آپشن کمپریس باندې به کلیک وکړئ. له دې څخه یو فولډر جوړېږي دوستانو. دلته به ZIP زپ په دې باندې دا به ورته انتخاب کړئ او دلته په کمپریس باندې کلیک وکړئ. دلته به ګور دوستانو یو فولډر جوړ شي، او فولډر چې کله جوړ شي که نه، په دې فولډر کې دا ویډیو کېږي، ثبتېږي. دلته ګورئ دغه ویډیو کله چې فولډر باندې کلیک وکړئ، دغه زپ فولډر باندې، نو دغه ویډیو ډایرکټ دغه شکل سره راوړي. دا انتخاب شوی وي او دلته په ایکسټریکټ باندې کلیک وکړئ، نو دلته به ویډیو تاسو ته ډایرکټ ګیلري ته راشي. نو دا به تاسو څنګه لیږئ؟ دا به تاسو چې کله دغه زپ فولډر ترې جوړ کړه، نو دلته به راسئ، په شیر باندې به کلیک وکړئ او واټساپ کې چې هر ملګري ته وغواړئ که نه، مثال 1 GB ویډیو هم که نه، 500 MB ویډیو هم تاسو یې کولی شئ چې ویې لیږئ. نو په دې طریقې سره تاسو دغه غټه ویډیو لیږلی شئ. مثال دلته زه لیږم واټساپ کې، دغه ګورئ مثال 30 MB ویډیو ده دوستان. دغه 30 MB ویډیو ده د پای زپ په شکل باندې زیال ده. کله چې هغه ملګری په دې داسې ډاونلوډ کړي که نه، 30 MB یا 100 MB ډاونلوډ یې کړي، ډایرکټ دغه شان صفحه ورته راخلاصېږي، دغه شان دوستانو، دغه شانتې. او هغه به ډایرکټ کینسل باندې کلیک نه کوي، ایکسټریکټ باندې به کلیک وکړي او کولی شي بیا ویډیو په ګیلري کې ترلاسه کړي، غټه ویډیو. نو دوستانو دغه یې هم طریقه وه د واټساپ کې د غټې ویډیو لیږل. که بله پوښتنه لرئ په واټساپ کې، د څه باره کې پوښتنه لرئ، ما ته میسج وکړئ، په کمنټ کې ولګئ، یا تاسو به زه په هغه په اړه ویډیو جوړه کړم. نو تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم، ښې چارې، ښه وختونه، الله مو مل شه.